السلام علیکم شاګردانو لاجوک چې روغ جوړ ویاست. راځو د نن سبق چې دی هغه بیا هم انګریزي جملې دي. داسې جملې چې موږ ډېرې زیاتې استعمالوو. د انګریزي سپیکینګ پریکټس دپاره جملې دي. راځئ راسره ووایاستئ. په دې کې به نوي الفاظ تلفظ دا هر څه زده کړئ. At least don't lie. کم سے کم دروغ مه وایه. I was admiring you. ما ستا تعریف کاوه. Don't misguide her. دا مه ګمراه کوه. سر یې غلط مه ورخلاصوه. I swear it is true. زه په قسم وایم چې دا رښتیا دي. Turn off the volume. آواز ور په زوره که. ور تیزه که. He had stood by me. دی زما سره ودرېدی. زما ملګرتیا یې وکړه. Stop staring me. ما ته بد مه ګوره. Whose home is that? هغه د چا کور دی. You did a good job. تا یو ښه کار وکړ. Get them out. دی د باندې وباسه. It is getting dark. تیاره کېږي. Who am I to speak? زه څوک یم چې وغږېږم. چې وږایږم. I will do as you say. چې ته څنګه وایې زه به هغه رقم وکړم. I laid my condition. ما خپل شرط کښېښوی. Put دپاره هم راځي. I put my condition. د laid هم راځي. You are so stubborn. ته ډېر ضدي یې. She must be around. دا به خامخا د دې شاوخوا یي. ضرور به شاوخوا یي. Make a call to him. ده ته یو ټلیفون ور وکړه. I had a stomachache. ما په د نس درد درلودی. I was just sitting. زه د هغې ناست وم. Let's do one thing. راځه یو کار وکړو. I am working on it. زه پر دې باندې کار کوم. Isn't there anyone? آیا هلته څوک نشته؟ I will not give up. زه به هیڅکله ماته ونه منم. زه ماته نه منم. زه نه پرېږدم. Power has gone up. بجلي تللې ده. Can I say something if you don't mind? آیا زه څه ویلی شم که چېرې ته خوا نه به دی؟ Have you seen yourself in the mirror? آیا تا خپل ځان په هنداره کې کتلی؟ It takes me 2 hours to cook the food. دا زما څه 2 ګنټې اخلي چې خواړه پاخه کړم. Grandma used to tell us fairy stories. انا به موږ ته د هغې کیسې کولې. خیالي کیسې. رښتاګو نه. He confessed that he had stolen the money. هغه اقرار وکړ چې پیسې یې غلا کړي. Do you know where my mobile phone is? آیا تا ته در معلوم دی زما موبایل چیرې دی؟ You were laughing at me, weren't you? تی پر ما خندله که نه؟ This secret should remain between us. دا راز باید زموږ ستاسو ترمنځ پاتې شي. Who are you? What are you doing here? ته څوک یې؟ دلته څه کوې؟ She had neither breakfast nor lunch. دې نه د سهار ډوډۍ خوړلې ده نه د غرمې ډوډۍ. have خوړل had ماضي حالت دی. I never even apologized to my father. ما د پلار سره بخښنه نه ده غوښتې. Have you come alone or with somebody? آیا ته یې کډه غلی که څوک د چا سره یې؟ Are you sure you don't want to come? آیا ته یقینا نه غواړې چې راسې؟ Nothing like that is going to happen. داسې هیڅ نه کېږي. داسې هیڅ نه واقع کېږي. Didn't you hear? Are you deaf? تا نه واورېدل؟ کوڼ یې؟ Have your breakfast first. Have your breakfast first. اول خپله ناشته وخوره. have دلته معنا د خوړلو ورکوي. I don't think it is right. I don't think it is right. زه فکر نه کوم چې دا دې صحیح سم. Your voice is breaking up. ستا غږ کاټېږي. دا په ټلیفون باندې څوک چاته وایي چې غږ یې کاټېږي هغه وخت. My phone was switched off. My phone was switched off. زما ټلیفون بند شوی و. Can you keep him with you? Can you keep him with you? آیا ته دې ستا سره ساتلی سې؟ دې سره یې ښوی سې؟ نو دا زموږ د نن سبق چې د انګریزي جملې ولې در بل سبق پورې ښې چارې الله حافظ. که مې سبق خوښ شوی وي ویډیو لایک کړئ. بیا هم الله حافظ.